بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله مولانا العظيم. دی سورہ ابراہیم دا آخرین رکو دا دیکھ اللہ جل جلالہ ابتدائی آیت کے مظلوم ته تسلی ورکي او ظالم ته چې دا هغه ته دمکی ورکي او بیا د دغه ظالم چا څوک هم دا که کافر دا او که مسلمان دا کافر خو ایک نمبر ظالم دا چې د الله سره خصوصا کوم شرک کوي لوی ظلم چې هغه ته الله ویلي چې دا ظلم دا شرک دا ان الشرک لظلم عظیم بشک سره شرک چې دا لوی ظلم دا او بیا د هغه نه بعد د ظلم تعریف وضع شیء فی غیر محله یو شی دا د هغه د پر خپل زوی مقرر د تا هغه په بل ځای کې استعمال کړي لکه انسان په خپل اعضاء باندې سوچو کی چې دا الله جل جلاله سده پر کړی دي هر چاته پاته د چې دغه شی ته مثلا سترګې استعمال لا قران قتل جایز دي احادیث دی الله نعمتونه او غیره و غیره د کې استعمال لا په کسي ویني نه ټیک دي دینه علاوه چې الله کوم شي نه زمانه کړه متفاوت دي کوم شي نه ځان الله منه کړه دې ته نه په کسي زدا په کس دا ظلم ده دا دغه استعمال د سترګې استعمال لا چې کوم شي دې پر الله و ذکرې وي جوړې کړې وي اجازت کړه اې کې یې نه استعمال او بل شي کې استعمال نو دا ظلم ده نو الله فرمایي چې زوس کچرتا یو کس دا ظلم کوي او خپل مزي وي خپل چرچته وي عذاب دی الله په نردرومي مخاطب ته دا ګمان مکو چې الله غافل ده نه الله غافل نه ده یا دنیا کې الله عذاب ور کوي ان الله لا يملي الظالم حتى اذا اخذه فلم يفلته الله پاک ظالم ته مهلت ور کوي یا د مسلمان د بل مظلوم په امتحان خولي یا د دې د پوره چې کوند هدایت وته ملاو شي پوره هراس ترو شي نو بیا چې کله بیا ورونسي الله فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایي چې بیا الله پرېږدي نه سابقه اقوام تاریخ په دې باندې گواه د قران یې زوی په زوی پیش کوي چې هغه ته وکړه کنه سمې په کیسه کہانی نه دي او که دنیا کې الله سنوي وایي اخرت چې داغه خو چا وړه نه ده ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم الله فرمایي چې موږ طرف ته مو پسیدو په موږ باندې بیا حساب ده مخاب د حساب کتاب خلو بیا اخرت کې چې کوم عذابون الله تیر کړی دي نو د هغه به الله جل جلاله تذکره او چې دغه به حال دی چې کله هغه د قیامت لري شروع شي هر انسان به د انتهایی حیرت زده وي چې د کله سړی اچانک د سیوی حادثې نه خبر شي نو او په حادثه واقعیا کې موجود وي نو د سترګې نه سراب نه وي تشخص فيه الابصار چې دغه سه کلاو بو پوتی په دې کې د حیرت ته وجه نسترګې او سرونه محتعین مقنعیرو کیفیت په چمنډه بوي او سرونه به سي چګنی ولي یو طرف ته بل طرف ته سره دھیان نه کوي چې څوک سره شتا دا په کوم پوزیشن کې زړونه دا به د فهم نه خالی وي عقل پویا په دغه وخت کې پکې نه وي څه عجیب کیفیت پوي بیا چې کله هغه حالات شروع شي فیصله د عذاب الله پوکي او عذاب اوی نه چې دغه ته ورونیو بیا الله تسولونه کوي چې ربنا اخرنا الى اجل قریب یا الله مشته مهلت ورکې موږ واپس کې هغه نږدې زمانه ته اڅ دې پورا نجيب دعوتک د تو چې کوم د توحید دعوت وو چې دا موږ قبول کو
اوس په یا الله موږ توحید منو او ونتبع الرسل د انبیاء کرامو به اوس موږ صحیح اتباع کوو. نو بیا به الله ته وفرمایي چې اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. دنیا کې مو دا قسمونه خوړلي وو چې موږ د پر فنا سره شته نه ده، موږ به دغسې په دغې دنیا کې ابدالآباد و همیشه بو. او سره د دې نه چې په کومې کومونو د مو عذابونه رغلي وو دا تاسې لیدلي کتلي اوس موږ سره خو نشته د هغه عاد و ثمود چې ته تېر شوي دي خو د اخبارو د هغې نه داسې خبر یو لکه په سر کې دی چې لیدلي، بلکې اوس خو دا دی نه په نیټ هر څه دی ته میلویږي، د هغې ریکارډ موجود ده، هغه هر څه کتی شي. الله یې چې نو هغې کې تاسې وخت سره تېر کړی د هغې مساکینو سره، د هغې د کلیو سره، د هغې په کلیو تاسې لیارې وې، د هغې په کندراتو مو لیارې وې، نو هغه تاسې لیدلي وو. وتبین لکم کیف فعلنا بهم، دا تاسو ته واضحه وه چې د هغې سره موږ څرنګې عمل کړی. وضربنا لکم الامثال، مثالونه مې ډېر ته بیان کړي وو چې د هغې سره مې کړي دغه یې تاسو سره کوی شه. دنیوي عذاب مې در کړی نه و، هغې ته مې دنیوي ور کړی و. آخرت ته مې روستلی اوس مو چې کله په آخرت کې د خپل حالت ولیدل چې دغې جهنم ته روونیو او دې عذابونو ته ور روونیو، اوس تاسې توبې وباسئ. دا وخت خو اوس د توبې نه ده، د عمل زوی د توبې زوی هغه دنیا وه، هغه دارالعمل و. دا دارالجزا د څه دی چې کړي دي اوس په د هغې بدل ته میلویږي. نو دا کیفیت الله پاک بیانوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، او ته ګمان مکوه مخاطبه د الله متعلق غافلا چې الله پاک غافل ده عما د هغې شیونو یعمل الظالمون چې کوي ظلم کوونکي. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، خبره دا ده چې الله پاک دوی ته ډیل ورکوي، مهلت ورکوي د سریزې ته. تشخص چې کلاو به پوتي په دې کې الابصار نظرونه، محتوعین منډې ویونکي بوي، مقنعي رؤوسهم چګونکي د خپل سرونو بوي. دا به د قیامت احوال دي. لا يرتد الیهم طرفهم، نه به واپس کېږي دوی طرف ته نظر د دوی، طرفهم ابصارهم، وافئدتهم هوا، او زړونه د دوی به هوا، خالیة عن العقل، عن الفهم، د فهم د پوهې نه به خالي وي. وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب، او وډور کوي پیغمبره د خلک د هغې ورځې نه دوی ته ور درومي عذاب. فیقول الذین ظلموا، نو بیا به یې هغه خلک چې دوی ظلم کړی دنیا کې، ربنا اخرنا الى اجل قریب، یا الله جل جلاله مهلت رکا ظاهری معنی دا دو، لازمی معنی ربنا اخرنا، یا الله پاک موږ واپس کې الى اجل قریب، هغه اجل قریب ته نیټې نږدې ته یعنې دنیا ته. نجیب دعوت اگه چې موږ قبول کوی تو دعوت توحید، ونتبع الرسل، موږ اتباع کو الرسل د انبیاء کرامو. دوباره د رتلل نشته په دنیا، نن دې وار کړي که دروغ کړي که رښتیا. نو کله ګوره چې یو د سړي د تربیت زمانه وي، د سکول زمانه وي، د کالج د یونیورسټۍ زمانه وي، خورۍ پکې څوک وکړي عهدې ته میلاو شي، او که څوک دا چرچه ته ووایي او کلونه وکړي، لیبې وکړي، وختونه ضایع کړي، بیا که دا ډېر وایي چې یاره بیا چې هغه کالج ته مې داخله کړې، سکول ته مې داخله کړې وه چې شا ډګري مې، هغه زمانه بیا ورته نه رسي. دارنګې دا مثال دی د هغې دنیا او د آخرت ته. نو اولم تکونو اقسمتم، آیا نه وایي تاسې قسمونه کړي من قبل مخکې د دې نه لکم من زوال، چې نشته تاسې دپاره فنا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، تاسې اوسېدلي وئ په مساکن الذین، په کورونو د هغې خلکو کې، زویونه د هغې خلکو کې، ظلمو ظلم چې کړی انفسهم په خپلې نفسونو باندې. وتبین لکم کیف فعلنا بهم، او وتبین او تاسو ته واضحه شوې وه کیف فعلنا، چې څرنګې موږ عمل کړی بهم د دوی سره. وضربنا لکم الامثال، او موږ بیان کړي وي تاسو دپاره الامثال مثالونه. وقد مکروا مکرهم، او تحقیق سره دوی هیله کړې وه خلاف خپله. وعند الله مکروم، او په علم دی الله پاک کې هغه مکر دی دوی، هیله تدبیر دی دوی.
ان کان مکرهم او بشک سره مکرهم تدبیر دی دوی د سول تزول منه الجبال چې زیل شو بوړنګ شو بو ختم شو د دې وجنه الجبال غرونا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو دی الله جل جلاله دا قانون دا چې وخت کې الله پاک خامخا د مظلومینو امداد کوي په دې نږدې وخت کې د مشکوم نبی علیہ السلام درنګ صحابه کرام دغه احوال ټول ته معلوم دي درنګ نږدې وخت کې ډېر نږدې افغانستان اوس فلسطین لګیا دي چې کوم طرف ته کیساسي دا د الله په مسلمانانو باندې امتحان ازمیښت وي ولا نه علاوه دا اوس موسی علیه السلام مخکې وخت کې ته هی دستو فرعون ته چې بیا الله پاک خوښه کړله دا دینه 70,000 رسې د 12,000 رسې مشمون یې ذبح کول او چې کله د الله ته خوښه شوله داسې الله په سمندر ویروند کا چې بنی اسرائیل د هغې نه وتلي او لیارې په سمندر کې کولاوي په تاریخ کې دا اول ځل د بحر قلزم مځکې او اسمون سره لیدلي وو نو دا سوچ بیا نه ورتلل چې یاره داسې نه چې راباندې میلاو شي او دا کولاو شوه ده خو دغې موسی ته کولاو شوه معجزات خو د مخکې لیدلي وو فرعون خو بس خدای په ورړوند که خو چې په ورننوته سره د لښکر الله جل جلاله تباه او برباد ختم که په یو سیکنډ کې هر څه ختم فلا تحسبن الله تګمان مکو د الله متعلق مخلف وعدی چا مخالفت کون کده د وعده خپل رسول او د خپل انبیاء کرام سره ان الله عزیز ذو انتقام بشک الله پاک عزیز غالب ذات ته صاحب د انتقام د بدلی ولدا چې بدلا خپل خلی یوم تبدل الارض غیر الارض فغریز چې بدل بکړی شل الارض مزکه غیر الارض الوا د ادغم زکینا نو قیامت پرېز بدام زکه په دې انداز باندې نه دی بل کیفیت وي والسماوات درنګ اسمنونه وکانت وردتن کدهان د اسمنونه دا په شان د اسره د چمړې په شان باندې وي د کیفیت بدل وي نس ډراونی شکل به وي دا د قیامت د حالت دی وبرزول الله الواحد القهار او دوی بو ظاهر شروبوزی د خپل قبرونو نه د پر د الله پاک چې یک یو ذات تعال قهار زبردست غالب ذات تا وتر المجرمین او تبوین د مجرمین لرا یوم اذن پاغریز باندې چې جهنم ته کله سکولای شي دا کیفیت په جهنميونه مقرنین فی الاسفاد چې دوی بو تړلی شوي فل اسفاد په زنجیرونو کې بیړوي کې دا بیړۍ او زنجیرونه به چولی شوي لکه پولیس چې مجرم ونسی او ګاډي ته چګي کنچګي سرابیلهم من قطران د دوی کمیسونه نو کمیسونه د دوی من قطران د قطران نه بوي قطران ترکول ته وي شي دا د ترکول کمیس پی دا ور ډیر تیز خوري وتغشا وجوههم النار او پټکړی به مخونه د دوی النار اور به هر طرف نه په دوی باندې حاوی وي بلیږي پر باندې دا د سدې پورا زکه چې جنتیونه تعالی جنت ورکو او ظالمینو تعالی جهنم ورکو الله چې هر چا خپل خپل بدلا ملاو شي چې دنیا کې کوم څه کړیو د کړي دغه په دنیا کې چې د نن کوم عمل او بدلاوي ته ملوي لیجزی الله دې پر چل بدلا ورکی کل نفس هر نفس تا ما دې هغه کسبت عملت چې کوم څه کړیو ان الله سریع الحساب بشک الله پاک جلدی سره حساب خستون کدا هاذا بلاغ للناس هاذا دغه قرآن دغه صورت چې د تیر شو الله فرمای بلاغ للناس دا کامل تبلیغ د للناس دې پر د خلکو چې په دغه باندې عمل وکړه ولینذروا به دې پر چې وډرولای شي دوی په دې سره وليعلموا انما هو اله واحد او دې پر چې دوی معلومه کی دا خبره چې خبره دا هو اله ان شاء الله پاک معبود دی واحد یکیو وليذكر اولو الالباب او دې پر چې نصیحت حاصل کی خوندون د عقل ولا واخر دعوانا الحمدلله